او ګواښ یې ورته وکړ چې که داسې ونه کړې نو نن شپه به د ډوډۍ لپاره هیڅ ونه لري. مګر دا ځل څرنګه چې د هغه سره د مرستې لپاره هیڅوک نو، هلک اړ شو چې کار په لټه کې بازار ته لاړ شي. هلته یو دوکاندار ورته وویل که ته زما دا صندوق تر کوره پورې ویوسئ 2 روپۍ به درکړم. د شتمن سړي زوی نشول کولی چې انکار وکړي. او تر هغه وخته چې کار یې پای ته ورساوه په خولو کې ډوب و. د هغه پښې رپېدلې، غاړې او شا یې درد کاوه، حتی په شا باندې سره داغونه جوړ شوي وو. کله چې هغه کور ته راستون شو او د خپل پلار مخې ته 2 د پیسو نوټونه کېښودل، او کله چې پلار ترې وغوښتل هغه په څاه کې وغورځوي. نو دی هلک نږدې و چې چیغې وکړي. هغه د داسې سختو ګټلو پیسو د غورځولو تصور هم نشو کولی. دې او دې ته ورته د نورو په زړه پورې تعلیمي او اخلاقي کارتون د لیدلو لپاره موږ په یوټیوب کې وڅارئ. افغان کارتون د افغانانو په ژبه د افغانانو لپاره.